د مونږ نور ویډیوګانې به هم ټولې کتلي چې همیشه مونږ یو ټکنالوژي ریویو کوو او داسې بعضې شخصیتونو ته ځو ګورو، هغوی سره خبرې کوو، ګورو چې د هغوی کارونه څنګه دي، کوم پوزیشن کې دي، کوم حالت کې دي، انکم د هغوی څه رقم ته ده، پیسې راوړل لارې. نن مونږ یو تفریحي ځای ته راغلي یو. کوم ځای ته؟ سنوکر کلب ته. سنوکر کلب ته په دې راغلي یو چې تاسو ته وښیو د سنوکر کلب د پیسې پکې څونه لګېدلي، خلک چې لوبه کوي څه رقم ته بازي کوي او څه رقم ته خلک دلته راځي چې غواړو د دوی یو فکر او نظریه مونږ وګورو. نو مونږ سره اوسئ، راځو ګورو چې دا خلک بازي څه رقم ته ده او دوی فکر څه رقم ته ده. سلام علیکم. سلام علیکم. شکر الحمدلله. مونږ تاسو د انوایرمنټ وکاتو، ډیر مثلا ماشاءالله ډیر ښایسته ځای جوړ کړی ده او ډیر مصرف مې کړی ده. د سنوکر کلب انوایرمنټ څنګه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته اول ښه راغلاست وایم. ماحول د سنوکر چې دی ډیر یو آرامه فضا کې ډیر ښه ماحول دی، خلک راځي دلته پلی کوي، یو ملګري سره راځي، دوستانو سره راځي، بعضې وخت د دفتر نه خلک راځي. ښه ماحول دی، د هر شي نه فضا آرامه، ښه آرامه فضا ده. خلک خپل ساعت کې ساعت تیری دلته راځي، خپل مایند ته ریلاکسیشن یو څو ساعته ورکوي. نو ښه آرامه فضا ده، خلک کولی شي خپل دلته ساعت تیر کړي. ډیر ښه، ډیره مننه. د کورونو کې، فامیلونو کې اکثر چې څوک پوه شي زوی یا سنوکر کلب ته تللی ده، ډیر داسې مایوسه غوندې چې ډیر داسې منفي فکر لري. دې باره کې څه نظر لرئ تاسو؟ دا نو د خپله دغه فامیلونه چې دي دا خپل نظریې دي، مختلفه نظریې دي. تاسو وګورئ په هر ورزش کې همدغه شرط شرایط، دغه هر شي کې شرط شرایط شته. ټول مثلا فوتبال، بل ورزش، هر شي کې شرط خلک وهي، قمار وهي، شرط وهي. دا نظریه د فامیلونو نظریه ده. فامیلونو نظریه ده چې خپل دغه مثلا خپل زوی ته چې وایي چې سنوکر د ذهن ته مه ځه، خو طبعا هغه د خلکو فامیلونو نظریه ده. خو سنوکر یو ځای ده چې ملګري سره خلک راځي، ساعت تیری، یو څو شیبې ښه تیری، خندا ټوکې، راځي ډوډۍ خوري، ملګرو سره ساعت تیری. نو ښه ځای دی، بس فقط نظریې د فامیلونو فرق کوي. دا نظر په فامیلونو ده. که نه سنوکر ښه ځای دی، ښه د ملګرو ساعت تیریږي، یو څو شیبې ښه تیریږي، خاطرې پاتې کېږي. نو سنوکر ښه ځای دی، بد ځای نه دی. ښه، که څوک اوس وغواړي یو سنوکر کلب جوړ کړي، ایوریج یعنې نسبتا څومره بجټ هغه ته ضرورت ده چې هغه باید څومره پیسې ولري چې یو سنوکر کلب جوړولی شي، نه زیات قیمتي، نه زیات ارزان وي، مصرف برابري؟ ډېر ښه سوال. اوریج کې خو لکه مثلا خپله ځای چې ولري، خپله یو مکان، شخصي مکان، کپیټل ولري، هغې ته بیا نو څه مشکل نشته. 15 الی 40 زره ډالر کې جوړیږي. که بیا څوک ونه لري مثلا مکان، جایداد، دغه ځایونه، بیا نو هغه کولی شي نو کرا واخلي. ارزان بیه تختې واخلي. که ارزان بیه تختې واخلي نو مشتري نه لري. بعضې نه موږ دونه های لیول ته ځو چې ډېر ښه لیول وي، او نه ډېر کته لیول ته ځو چې مثلا کته. مقصد میډیم، مینټین باید میډیم وي. مثلا موږ اوس جنرال هم لرو، وی آی پی هم لرو. خلک زموږ جنرال کې هم زیات دي، وی آی پي کې هم زیات دي. خو دغه تختې او شیان چې دي باید استاندارد اوسي. که استاندارد ونسي، خلک زیاتره مشتري پیدا کولی نه شي. ښه، ډېر ښه. دا خو د جوړولو خبره شوه. او که څوک غواړي سنوکر گیم زده کړي، مثلا تخته، توپ او د هر څه سره اشنا شي، د سټیک سره اشنا شي، څومره وخت به ده ته پکار وي چې ټایم ورکړي ورته او دا زده کړي؟ دا شوق، علاقه هم دی کې باید شوق علاقه هم ولري. نو کولی شي چې په 1 میاشت الی 2 میاشت کې لږ ښه هغه وکړي، پلیر جوړ شي. تاسو څومره وخت دا گیم کړی ده چې اوسه پورې یا زده کړی یم ده یا زده کولو کې؟ زه دلته تقریبا مونږ چې یو دلته 1 الی 1.5 کال کېږي چې مونږ هم دلته کار کوو په هر حصه کې دي. نو زه خپله تقریبا 3 میاشتې کې له 2 میاشتې کې مې ښه یاد واغسته تقریبا. اوس ښه گیم زده ده؟ ښه گیم، شکر الحمدلله زده ده. ښه، اوس مونږ اولمپیک گیمونه کتلي دي، تلویزیونونو کې هم کتلي دي، بهر ملک کې چې سنوکر گیمونه کوي، ښه پیسې هم لري، عاید هم لري دې لار نه.
افغانستان کې د سنوکر اولمپیک حالات سره رقم دي. آیا څوک علاقمند لري او کنه لري؟ افغانستان کې اصلا سنوکر خلک سپورټوي نه. ډېر خلک ستاسو خبره ده ماینس فکر لري، منفي فکر کوي چې دا داسې قمار وي، دا داسې خو ډېر زیاتره خلک سپورټ یې نه. دا خلک چې دا خپله پوهېږي مثلا دا سطح جهاني او ډېر خلک پیسهدار خلک معمولا دا وهي لو لیول هغه نه دی گیم، نو باید سپورټ شي، باید خلک هم ورباندې پوه شي، سپورټ هم کړي او څوک چې سپانسر کوي خو دو دی باید نو لږ ضرور باندې باید کار وشي بدون د بجټ د شان باندې دا شان مخکې نه ځي، نو خلک سپورټ کوي نه، زیاتره خلک سپورټ کوي نه. اوس سنوکر کلب چې یو چا جوړ کو مصرف ټولو کو د دې عاید څنګه ده؟ دا بیرته خپل عاید ترلاسه کولی شي او کنه؟ بله هو کولی شي چې خپل مصرف هم ورته وباسي، خپل عاید هم ورنه ولري، برابر گزاره کوي. د گزارې نه مثلا هغه بل حکومت چې و ښه گزاره کوله، فعلا کاروبار لږ لو لیول کې روان دی. تاسو عاید څنګه ده؟ دونه مصرف مو چې کړی ده بیرته خپل عاید لري که نه لري، یا سر په سر هماغه مصرف ورکوئ؟ شکر خدای گزاره هم کوي، لږ عاید هم شته. شکر. ښه، دا معلومات خو ډېر شول، ماشاءالله ښه معلومات مو لوس په ما ته یو ګیم وګورو چې څنګه دی، تاسو ګیم څنګه دی، ما ګیم څنګه دی، چې زده کولی شم که نه؟ نو دا و ورونه یې مونږ ګیم ما دونه نه ده زده، خیر دا یې مونږ ورور ډېر زده و، نو لږ زره ما هم ورسره ساتیري وکړله. ډېره ښه لوبه ده فکر دپاره، دا خصوصا انجینران دې کې ډېر ښه دي، ولې زاویې باندې ټول پوهېږي چې کومه زاویه چېرته وهي. نو داسې بعضې تفریحي ځایونو ته هم مونږ کله کله راځو چې د هغوی انکم لاره هم مونږ ګورو، څونه مصرف شوی دې باندې دا هم مونږ تاسو ته ښوي. که څوک غواړي سنوکر کلب جوړ کړي کولی شي چې د مونږ معلومات نه استفاده وکړي. او بل گیم هم مونږ معرفي کوو چې څه رقم ته گیم ده او څنګه ساتیري کېږي دې سره. نو مونږ ویډیوګانې فالو کوئ، یوټیوب یې مونږ سبسکرایب کوئ، فیسبوک یې مونږ فالو کوئ. نو دغسې ویډیوګانې معلومات مونږ تاسو ته نور هم اچو، صرف ترفیحي نه دي، ټکنالوژیانې هم مونږ ریویو کوو، تاسو کتلي دي، شخصیتونه هم مونږ معرفي کوو، کورسونو مطابق چې کومې ویډیوګانې دي کورسونه هم مونږ تاسو ته اچو، نو مونږ فالو کوئ.